أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آيات نمبر 40 یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتی التي نعمتنا دما انعمت علیکم شی انعام کړو ما علیکم پتاسی باندې و اوفو فرقی بیعهدی دما وعده اوفی فربکم بیعهدکم وعده ستاسي جنت تم داخل کړ و ایای فرحبون خاص زمانه ویریږي و آمنو ایمان راوړی بما پاغڅ انزلت شي نازل کړي ما مصدقا دا تصدیق کون کی دی منون کی دی لماغا معکم شستاز سره کوم کتابونه دي ولا تکونو مکیږي اول کافرین اول کافر انکار کون کی به په دې سره ولا تشتروا ماخلی بآیات ذما فآیاتن ثمنا قلیلا قیمت لگو رفی لگی و ایای فتقون خاص زمانه ویریږي ولا تلبسوا الحق مگر وړوي حق بالباطل د باطل سره دنا حق سره وتكتموا الحق وما پټوي حق وانتم تعلمون تاسو خو پوهیږئ واقیموا الصلاة قائم کې مانځل را واتوا الزکات ورکوي زکات ورکو رکوع کوي مع الراکعين سره د رکوع کوونکو یعنی په جمع سره مونږ کوي اتأمرون الناس تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر د نیکۍ سره وتنسون انفسکم او یرکلین د خپل ځانونه وانتم حال دا تتلون الكتاب تاسو للی کتاب افلا تعقلون تاسو دا عقل نه کار نه اخلي تاسو نه پوهیږئ واستعینوا مدد وغواړئ د الله تعالی نه بالصبر په صبر سره والصلاح ومانځ سره وانها یقینا لکبیرة خامخا دا ګران کار دی الا مگر نه دی ګران علی الخاشعین عاجز کوونکو د الله تعالی یا اریدونکو د الله تعالی نه الذين خلق يظنون شيقين کوي انهم یقینا ملاقو ربهم شي ملاقات کوم د رب خپل سره وانهم یقینا الیه د الله تراجعون ورګرځیدونکو یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتی نعمتنا دما التي غنمتنا انعمت علیکم پتا سو باندې ما کړي و انی یقینا فضلتکم غروا علی مدرکل وعلى العالمین په زمانه د مخلوقاتو واتقوا ویرګ یوما دا ورځنا لا تجزی شپکار بران شي یا بدل ورنه کی نفس یو بنده عن نفس دبل بندنه دبل چا نشي اند تشیزو ولا يقبل منها وقبل بنشي من حددين شفاعة سفارشو ولا يؤخذ منها وابنغستشي لدينا عدل سما معاوزة تاوان سفيدية ولا هم ينصرون ودي مدد اكلش وإذ هركلا نجيناكم شمون نجات در كتاست من آل فرعون دا آل فرعون يسومونكم شرس ولي تاست سوء العذاب بد عذابنا يذبحون ذبح کول به حلال ول به ابناکم زامن استاسی ويستحيون نساءكم ژوندې پر خودي زنان استاسی نینون استاسی وفي ذلكم پدیک بلاء امتحان من ربكم درب ترپاودم شلوې ده واذا کلا فارقنا شي جدام کو بتا سو باندې و میچو بكم البحر پتاسو سمندر فانجینا کوم پس نجات می در کو تاستا واغرقنا غرق میکلو ډوب میکلو آل فرعون وانتم تنظرون پدا سال کی تاسو ته قتلو واذا کلا وعدنا شمن وعد واسطه موسی علیہ السلام 40 ليله سلوخ شپه ثم اتخذتم العجل بتاسون يسقلرا عبادت سره من بعد فصدتل د موسی علیہ السلام وانتم ظالمون فدال کی تاسو ظالمان ظلم کوونکی فزان باندې ثم بعفونا عنكم من عفو وکلما فی مکلتا من بعد ذلك فاستدین لعلكم تشکرون دفار دیتا شکر باسی واذا کلا اتینا شمن ورکم موسی علیہ السلام ته کتاب الفرقان او فرقان
فرق راوستون کې ما بین د حق او د باطل لعلکم تهتدون د فار دې تاسو هدایت به مومئ. و اذ وقت قالت موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم انکم یقینا ظلمتم تاسو ظلم کړی انفسکم په خپلو ځانونو باتخاذکم العجل فنیولو د سقي سره په عبادت سره فتوبو پس توبه وباسئ الی بارئکم خپل خالق ته فاقتلوا فس قتل کې انفسکم یو بل ذالکم دا خیر لکم غرض ستاسو دپاره عند بارئکم پنځ د هغه ذات چې تاسو پیدا کړي فتاب علیکم پس مهرباني وکړه په تاسو باندې انه یقین دا الله تعالی هو التواب ډېر توبه قبلونکی رحیم مهربانه دی. و اذا کله قلتم چې تاسو ویل یا موسی علیه السلام لن نؤمن لك هیڅ چرې منګه نه منو تعالی را یقین نه کو پتا باندې ایمان نه راوړو حتی تر دې نار الله چې وینو منګه الله جهرتن پړاګه فاخذتكم الصاعقه فاستاسل ونیو هغه تندر او چغي وانتم په حال کې چې تاسو تنظرون قتل تاسو ثم بعثناكم من تاسو رافات ولې را ژوندیم کړئ من بعد موتکم پس د مرګ نه لعلکم تشکرون د فار دې تاسو شکر باسئ. وظللنا او سوره کلم علیکم الغمام پتا سو باندې وریزو وانزلنا راورو علیکم پتا سو باندې المننا منو وسلوا وسلوا یعنی ترنجبیل او سلوا مړزان تیار خوراک براتلو کلو خورئ من طیبات ځنې د پاکونه ما هغه رزقناکم چې درکړین دي تاسو ته وما ظلمونا هغو ظلم نه دی کړی په موږ باندې ولکن کانو لیکن انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي و اذ په وخت کې قلنا چې موږ ویل دي ته ادخلوا داخل چې هذه القرية دې کلي ته بیت المقدس ته یا اریها تفکلوا خورئ منها د دې نه حیث شئتم چرتم خوښئ راغدا فراغ ودخلوا الباب داخل شي د دروازې دې کلي ته سجدا فعلات د سجدې کې وقولوا واي حطوة لفظ د حطوة چې بخنه وکړئ نو نغفر لكم بخنه وکړو موږ تاسو ته خطاياکم ستاسو د خطایانې وسنزيد المحسنين زر چې موږ بس یوا کو المحسنین ښایسته عمل کوونکو ته فبدل الذين بس بدل کړه کسانو ظلموا ظالمان دي قولا وینا غیر الذي غیر دا سوا دا نه قیل لهم چې دوی ته ویل شوی وه فانزلنا پس موږ را نازل کو علی الذین فاکسانو باندې ظلموا ظالمان دي رجزا عذاب من السماء د اسمان د طرفه بما كانوا په وجه پس دا څه یفسقون چې دیو نافرمانی کوله